عزیزانو سلامونه مینه خویندو ورونو په یووالي کې مو آبادي خوشحالي سوکالي ښه ژوند او د بریا ډک ژوند پروت دی. یووالی دې ته نه وایي چې تاسې په خپلو منځو کې یو بل ته زمریان او دشمن ته لکه ګیدړان لکۍ مو په کونه نه ایستي او په پورته ځئ. تاسې لیدلی دي په وزیرستان کې او په پکتیا کې او په باجوړ او په مومندو کې او په تیرا کې چې یو بل ته غوریږي لکه زمریان چې یو په بل باندې غړمبېږي، داسې په ورزي او غټې دهشکې چې ترم دشمن ته خلک کاری دوی لګیا دي په یو بل. دې ته یووالی نه وي، دې ته ننګ نه وي، دې ته غیرت نه وي، دې ته پښتو نه وي، دې ته ایمان نه وي. عزیزانو غیرت ننګ پښتو دې ته وي چې دشمن په تاسې باندې څه وکړل، په خپلو منځو کې یو د بل نه قربان شئ، یو بل سره مرستې وکئ، یو بل وزغمئ، یو بل ته لاس ورکړئ، یو د بل د ملا تیر شئ لکه چې څنګه یاستئ. خپله پښتونولي ثابته کړئ، خپل ننګ ثابت کړئ، خپل غیرت ثابت کړئ، خپله توره مو ثابته کړئ، د پلار او د نیکه هغه بیلګې او هغه تاریخ چې پروت دی هغه ثابت کړئ. دا مه کوئ چې خپلو منځو کې لکه زمریان داسې یو په بل باندې ورځئ. رور ته رور ووایئ، عزیز ته عزیز، ولس ته ولس، خپل ته خپل، پردي ته پردی او دښمن مو وپېژنئ. د بعضې د ځینې ملایانو د مکر په خبرو باندې مه تېروځئ چې او کیسې درته وکړي او د عمر رضی الله تعالی عنه سره داسې شوي او علي رضی الله عنه سره داسې شوي، عایشې رضی الله عنها سره داسې شوي او فاطمې رضی الله عنها سره داسې شوي، عایشې رضی الله عنها داسې ووژله او فاطمه رضی الله عنها او د هغې اولادونه حسن حسین دا ټول زموږ د سر سترګې دي. دغه ملایان هم سره په جنګونو باندې اچوي. آیا تاسو اوسه پورې یو ملا ولیده چې راپاڅېده چې په پکتیا کې څه کېږي، په وزیرستان کې څه کېږي، په باجوړ کې څه کېږي، په مومندو کې څه وشو، په کورمې کې څه وشو، په وزیرستان کې څه وشو، په چمن کې څه وشو؟ یو ملا مو ولیدل په سویډن کې چې یو کافر راپاڅېږي قرآن ته اور ورواچي، ټول ملایان چغې وي د مکرمچ غوندې اوښې تویوي. لیکن په پښتون په 40-50 کاله باندې کوم ملا وژړل؟ نه، دا مه کوئ. خدای پاک په قرآن کې تاسو ته همیشه وایي چې په هر شي باندې فکر کوئ. یو څوک، یو ملا، یو عالم، یو مفتی، یو تبلیغي، یو مشر، یو سپینګیری، یو ځوان، یو ښځه، یو نر چې تاسو ته خبره کوي هغه تاسو وسنجوئ، په هغې باندې فکر وکئ، د هغې نه وروسته په هغې باندې بیا عمل وکئ. عزیزانو نن تاسو ته خپله خاوره چې دی دوزخ جهنم ګرځولی دی. آیا تاسو د خپلې خاورې ښکلا لیدلې ده چې څومره ښکلې ده، څومره ښایسته ده؟ تاسې د سوات، د خوست، د ننګرهار، د مومندو، د کونړ، د باجوړ، د پکتیا، د کورمې، د چمن، د قندهار، د وزیرستان، د پکتیا، د دیر، د هلمند، د کوهاټ، د خیبر، د هنګو ښایست لیدلی دی؟ په رنګینه ونو باندې پوښل شوي دي. ستاسو د غرونو هر یو بوټی چې دی، باور وکئ، زه په ځینې غرونو کې ګرځېدلی یم، هر یو بوټی چې دی هغې نه داسې خوشبویانې جوړېږي چې په نړۍ کې نشته. هر یو بوټی ګل کوي، هر یو بوټی دوا ده، هر یو بوټی درمل دی، هر یو بوټی چې دی انسان د ګټې دپاره دی. دا ستاسو په غرونو کې پراته دي. آیا تاسو دا لیدلي دي؟ په نړۍ کې خلک خاورې راوړي او کاڼي ورباندې اچوي، د هغې کې ګلونه کري او هغې ته ځي بیا سیلونه کوي او په هغې باندې لکونه ډالر او ایرو خرچه کوي. ستاسو ته خدای درکړي هغه مدنیت چې په هغه غرونه چې د مدنیاتو نه مال دي، ډک دي، هغه تا ته اور جوړ کړی، تا ته دشمن جوړ کړی، هغه ته پرېږدې په پنجاب کې څوکیداري کوي د پنجابیانو. دا چا در باندې وکړل؟ دا پنجاب په تاسې باندې وکړل. دا ځکه چې په تاسو کې ننګ نشته دی، په تاسو کې غیرت نشته دی، په تاسو کې پښتو نشته دی، په تاسو کې ایمان نشته دی. تاسې رور ته دشمن ویلی دی، دا شکم راخیستی ده، کلاشنکوف او پینډز هم راخیستی دی. تاسې ترزوی ته دشمن ویلی دی، تاسې یو بل ته دشمن ویلی دي، یو بل وژنئ. آیا تاسې په دې باندې کله فکر کړی دی چې د تاسو د خپل د جنت وطن چې پرېښود او نړۍ ته لاړئ، وکوچېدئ او لاړئ پنجاب ته او لاړئ په کراچۍ او په دې ځمکه کې پراته یاستئ، څوکیداري کوئ، د خلکو لوښي پتیلې وینځئ او په سوال باندې دال خورئ، بچي مو هلته پراته دي. آیا تاسو په دې باندې پوهېږئ؟ تاسو پوهېږئ د سیند او د پنجاب څه هوا ده او د وزیرستان او د کورمې او د پکتیا او د باجوړ او د سوات او د مینګورې او د دیر بالا او د دیر پایین او د چمن څه هوا ده؟ تاسو ښه په دې باندې پوهېږئ، لیکن عقل نه لرئ. عقل چې په چا کې هغه په دې باندې فکر کوي، لیکن تاسو په دې شیانو باندې فکر نه کوئ. تاسو خپل ځانونه وژنئ، تاسو خپل رونه وژنئ، تاسو خپل عزیزان وژنئ. دا تاسو باندې چا وکړل؟ دا وطن چا درته دوزخ کړ؟ او راغلي په دې کې پراته دي
بچي هغوی په پنجاب کې پرېښي دي، ستا په تیرا کې، ستا په وزیرستان کې، ستا په کورمې کې، ستا په باجوړ او ستا په چمن او ستا په سوات او په دیر او په دغه ځایونو کې دا تورلنګیان چې پراته دي مزې کوي. دا څه شي ته راغلي دي؟ ستا په وطن کې اسلام کم دی، د دوی هیره منډۍ د اسلام مرکز دی او ستا جوماتونه چې دی د کفر مرکز دی. دا ځکه چې عقل نه لرئ او مولا خو دوی درته تربیه کړی. ستا خپل مولا چې دی هغه د هغې تر شا خو تاسو نه ودرېږئ. خپل مولا خو ځکه ووژل شو. څومره مولیان ووژل شو؟ ولې ووژل شو؟ چا ووژل؟ انګریز راغی وواژه، پیرنګی سیک هندو راغی وواژه، همدوی درته وواژه، ستاسو په لاس یې وواژه. دا ځکه چې په تاسو کې عقل نشته دی. عزیزانو په لیاز د خدای یو بل ته لاس ورکړئ، یو د بل نه قربان شئ، یو بل وپېژنئ، یو د بل قدر وکړئ، یو د بل نه قربان شئ. لاسونه سره ورکئ، د خپل خاورې خپل اختیار په خپل لاس کې واخلئ. د هغې نه وروسته به کار کېږي. د مولا نه واخله تر ډمه پورې چې یو ځای نه شوئ، په خدای کې ښه ورځ وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.